د بلخ ولایت د حج اوقاف رئیس مولوي نور آغا هاشمي په یو خبري غونډه کې د بلخ ملي تلویزیون له خبریال سره په خبرو کې خپل ورځنی فعالیتونو ته په اشارې سره وویل د افغانستان اسلامي امارت د چارواکو په هدایت حج ته تلونکو کسانو ته ټولې لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي او له بلخ ولایت څخه به شاوخوا 850 کسان سعودي عربستان ته د حج ادا کولو لپاره لاړ شي. مجموعاً د مزار څخه سږ کال روانیږي نو هغه به 800 تقریبا 800 حجاج به د مزار څخه ځي. همدارنګه ښاغلي هاشمي هغو کسانو ته ډاډ ورکړ چې سعودي عربستان ته د حج ادا کولو لپاره په دې پروسه کې نوملیکنه کړې او دا پروسه شفافه او عادلانه وبلله. هغه هم په قرعه‌کشي باندې دی په یو شفافه طریقه باندې د اصولو د قانون سره مطابق داخله شوې ده. په شفافه طریقه باندې به 15 یا کسان د مجاهدینو د سامه څخه ځي او په ضمن کې پر 45 نفرو باندې یو معلم منظور شوی دی چې هغه تقریبا د مزار د ښار دپاره 18 معلمان کیږي. د دې کار اوس په الحال جریان لري. د یادونې ده چې بلخ ولایت د هیواد د شمال ځینو ولایتونو په کچه حج ته تلونکو ته د پروسې د نوملیکنې په برخه کې مهم رول لوبوي.